السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې ښځه ښکلول، ښځه مچول دا څنګه دي د شرایط له نظره څخه محترمه. در المختار پر همیش ترد المحتار جلد 5 صفحه 202 کې وایي د مچېدل پر 5 قسمه دي. یو مچېدل د محبت دي، لکه اولاد سړی پر مخ پر بارخو مچي، او یو مچېدل د رحمت دي، لکه مور پلار چې زوی پر سر مچي. یو مچېدل د شفقت دی، لکه یو ورور پر مخ مچول، لکه بعضې ورونه چې اوس ډېر کله ما خلک پر مخ باندې مچ کړي، د دوی محبت وي، دا د شفقت مچېدل وي. او یو مچېدل د شهوت وي، لکه څوک چې ښځه او یا مینځه پر مخ پر خوله باندې مچ کړي. نو او بل مچېدل د علما کرامو او د دیانت د خلکو د دیندارو خلکو لاس مچول دي. او دغه رنګه مچول د چارچوب د کعبې شریفې چارچوب دی چې سړی هغه مچ کړي، هغه دا. او دغه رنګه د قرآن عظیم شان مچول دي. نو محترمه ښځه سړی پر خوله مچولی سي، دا خو د شهوت مچېدل دي. پر نورو ځایو مچولی سي، مثلا پر غوږ باندې، پر سر باندې. خو دا د حیواناتو کارونه به نه کوئ، لکه بعضې خلک پوښتنه کوي چې د ښځې فرج ته خوله ور وړل، دا یو ډېر عظیم جرم دی، دا یو حیوانیات دی، د انسانیت څخه خلاف خبره ده. خوله د هغه د خوراکو د څښاک دپاره الله موږ ته راکړې ده، او د دې دپاره چې موږ تلاوت به وکړو، ذکر به وکړو، نه دې دپاره چې موږ هغه د مرداري او د نجاست مواضع په مچ کړو. نو محترمه دا د شهوت په حالت کې که سړی پر سینه ښځه مچ کړي، که پر خوله مچ کړي، که پر مخ مچ کړي، که کله لاس مثلا نور مچ کړي، دا د شهوت مچېدل دي. دا د خپلې ښځې سره دا پروا نه لري. خو احتیاط کوئ، دغه د انګریزانو چمونه به نه کوئ، چې دا بعضې خلک موږ څه پوښتنې کوي چې وایي ښځې پر فرض مچول، دا ډېر عظیم جرم دی. والسلام علیکم ورحمة الله.